دغه ښځه زما او ستا له برکته په بده لاره تللې، بل د هېچ چا له برکته په بده لاره نه ده تللې. ما دا وویل چې دغه کوم نارینه چې راځي دلته تاسو په یو بل کار وکئ، تاسو د دې په ځای چې د یو بل په خلاف ودرېږئ د یو بل غلطیانې اصلاح کوئ، همدغه ووایئ چې راځه دغه ښځه زما او ستا له برکته په بده لاره تللې، بل د هېچ چا له برکته په بده لاره نه ده تللې. که یوه ښځه غلطه لاره انتخابوي هغه په دې معنا ده چې هغې ته ورور صحیح مینه نه ده ورکړې، پلار ورباندې صحیح پاملرنه نه ده کړې، پلار د سترګو لاندې نه ده رالویه شوې، وروسته له هغې ټولنې په سمه سترګه ورته نه دي کتلي، ټولنې په ټیټه سترګه ورته کتلي دي، بې ارزشه کړې ده، بې عزته کړې ده، کنځلې یې ورته کړي دي، چشمک یې ورته وهلی ده، تحریک شوی دی مقابل کې، مسجونه یې ورته کړي دي. همغه ده چې ښځه په غلطه لاره ځي. په ټیک ټاک کې چې ښځه لګیا ده شپه ورځ ګیمونه کوي، په کومه انرژي او روحیه راځي؟ په همدغه انرژي او روحیه راځي چې نن به جاوید محمد ماته ګفټونه وکړي، سبا به مبین ماته ګفټونه وکړي، بله ورځ به فلانی ماته ګفټونه وکړي. نو دا خو د کومې ښځې نه دا تمه نه لري. زه خو خپله خویندې په دې لارې نه تشویقوم، خو همغه دی چې تاسو روحیه ورکوئ، ووایئ بند کړئ ګفټونه. همدغسې څنګه چې اسلامي امارت د ښځو په وړاندې بندیزونه لګوي، د داسې نارینه په وړاندې د داسې قوي اقدامونه واخلي. تاسو ولې راځئ هغه ټیک ټاکران چې افغانستان ته راځي برعکس تاسو له هغې سره عکسونه اخلئ، ګلان ورکوئ، ویې وهئ، په دې سر سره یې ووهئ چې تاسو که دغه ګفټونه نه کولئ تاسو به دغه خویندې ورونه په غلطو لارو نه تشویقول. نو کله چې زه دا وایم هر دولت هر څوک چې په افغانستان راځي واک اخلي، نو هغه واک دی په صحیح توګه واخلي، هغه واک دی په رښتینی ډول واخلي. که سبا زما لپاره په افغانستان کې یو ځوان هم کینی، زه هغه څوک افغانستان کې غواړم چې واقعا رښتینی اتل وي. تاریخ تیر شو، په تاریخ باندې اصلا بحث زه نه کوم، څه چې تیر شو هغه تیر شو. په تاریخ کې ما اتلان هم درلودل، په تاریخ کې ما ښه نومونه هم درلودل، ما لوستی دی تاریخ، هر چا خپلې قربانیانې ورکړي دي. بیا چې دا دولت اوس راغلی دی او وایي چې 20 کاله ما مبارزه کړې، وروسته له 20 کالو جګړې ما د واک لاسته راوړی، زه احترام لرم. ومې ویل که دا دولت تر شا پنجاب دا نه ده، پاکستان دا نه ده، هغه د دوی خپل کار ده، اما ښه مبارزه یې وکړه. آفرین، زه واضح وایم آفرین، ښه مبارزه یې وکړه، په ننه یې واک لاسته راوړلو. راغلل په افغان، اوس چې مو واک لاسته راوړی دی بیا همداسې ترې دفاع وکړئ. اوس چې مو عنوان اسلامي امارت ته، بیا لطفا زما د دین ښه عنوان نه دفاع وکړئ، زما د دین نه ښه استازیتوب یې وکړئ. ځکه وینئ دغسې ښځې راځي، داسې نران راځي، بیا وایي تاسو ته چې ښه تاسو اسلامي امارت یاستئ، تعلیم مو ولې بند کړی ده؟ اولې زه درنه پوښتنه کوم، تعلیم ولې بند ده؟ په اسلام کوم ځای کې راغلی دی چې تعلیم بند ده؟ زه خو مسلمانه یم، زه په دین مې شک وکم، که په تاسو باندې شک وکم، که په دین خو اصلا شک نه لرم، نو بیا دا خو زما زړه له تاسو نه ورځ په ورځ تورېږي، دا خو بیا زه هېرېږم ستاسو نه. خو ما خو په 200 کالو کې د طالبانو نه څه تصویر درلودلو؟ وای بس توره تیاره وله، نور هیڅ څه نه ول، ښځې وهل کېدلې، ښځې په ورزشي میدان کې وژل کېدلې. نو زه وډاره شوم، دا خو ما وې بلایان دي، طالبان راغلي نه ول، ما بکس واچولو نه ما وې که طالب راشي قلم خو پرېږده، په دې سر مې وهي، راغللم د تعلیم لپاره. نو تاسو ولې هغه خپل پخوانی تاریخ ساتئ، هغه تاریخ باندې خاورې واچوئ، جبران یې کوئ، جبران یې کوئ د اسلام په چوکاټ کې. راشئ ښایسته ښه کسان راولئ، پوه کسان راولئ، ولې به په امریکا دوی کړئ؟ راشئ دلته زموږ سره یو ځای کار وکړئ، تعلیم شته، پوهنتون شته، پوهنتونو کې درس ورکړئ. زما خبرې زیاتې نه شي، دا مې په دې اساس وویل. او راغلل دغه ښځې چې د اسلام خلاف دي، اول خو دوی ته وخت مه ورکوئ، دویم دا چې زه غواړم د همدغه 1000 کسانو له غږه تیر کم چې